د خیال انځور د یوټیوب چینل درنو تعقیبونکو د 10م ولسمشر د ناول لومړۍ برخه مو واورېدله. راځو د 10م ولسمشر د ناول په دوهمه برخه باندې پیل کوو. لورې په دې تصویر کې ډېرې خبرې دي. هغه متل مې رایاد شو چې وایي یو تصویر او زر خبرې. کو وایم یو تصویر او یو راتلونکی، نو دا به هم سمه وي، خو زه یې رالنډوم. په دې تصویر کې چې تاسو څوک وینئ، له نن څخه 70 کاله وړاندې د لوګر ولایت د شاهجهان احمدزي په کور کې دې نړۍ ته سترګې وغړولې. د کورنۍ غړي ډېر خوښ وو. له خدای جل جلاله څخه یې شکر ادا کړ چې په داسې یوه ښکلې ماشوم یې ونازول. خوږ و، ډېرې ښکلې سترګې یې درلودې، ګرد ورد سپین لاسونو ته به د هر چا مینه راتلله، او د کورنۍ په ټولو غړو له حده زیات ګران و. مور او پلار یې ښه پالنه کوله. ورځ په ورځ ښه کېدو، څو کاله وروسته ښوونځي ته د تلو شو. د همدې ولایت په یو ښوونځي کې په زده کړو پیل وکړ. له کوچنیتوبه یې له کاغذ او قلم سره مینه لرله. د کتابونو زرغون رنګه څرمنیزه بکسه به یې تر شا تړلې وه. په خپل همزولو کې به له ورایه ښکارېده. په ډېر شوق او ذوق سره به یې د ښوونځي دا خواږه وختونه تېرول، چې څه وخت وروسته یې د حبیبي لیسې ته لار وموندله. څو کاله وروسته یې د حبیبي لیسې څخه د 12م ټولګي د فراغت سند ترلاسه کړ. د زده کړې او پوهو بې کچه مینې یې ارادې لا پیاوړې کړې، او غوښتل چې زده کړې وکړي، که په هر ځای کې وي. نو ځکه له دې وروسته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه د لبنان هېواد ته لاړو. د څو کالو هڅو او ستونزو ګاللو وروسته په دې وتوانېده چې د بیروت امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ترلاسه کړي. د ماسټرۍ د ترلاسه کولو څخه وروسته بېرته د ګران هېواد افغانستان په پاکه خاوره قدم کېښود. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي د وګړپوهنې په برخه کې په تدریس پیل وکړ. په هغه وخت کې د کابل په پوهنتون کې تدریس د هر چا د وسې کار هم نه و. یوه ځانګړې وړتیا به دې لرله چې هلته د استاد په دنده ګمارل شوی وې. الماس په 2 ګوتو کې د ګوډې کنډوکی راواخیست، تر غاښونو یې لاندې کړ، د چا پیاله یې پورته کړه، وړوپ یې ترې وکړ. د ګوډې کنډوکی داسې خوړین شو لکه په لوټه چې اوبه واچوي. د الماس له خولې هم د چای تاوونه راوتل، او له پیالې یې هم تودې لوخړې پورته کېدلې. پیاله یې په لاس کې نیولې وه او ښکلا ته یې ویل: لورې، له چای هم غوړپ کوه، دا ډېرې اوږدې کیسې دي. زما پلار ته د خدای جل جلاله بښنه وکړي، ډېر پرې ګران وم. تل به یې راته د سقا او د وخت کیسې کولې. دواړه به په یوه کمپله کې پټ وو، خو له ځان سره به مې ویل: کاش مور مې هم راسوی، ځکه د مور لمن خو جنت وي جنت. له بده مرغه چې زه یتیم وم، مور مې په پلار سپارلی وم. پلار به مې هم زما د ذهن بوختولو په موخه هره شپه راته یوه تاریخي کیسه لوستله. د مور په بېلتون کې له ځانه په ناخبره توګه یو تاریخي پوه شوم. اوس مې هم په یاد دي چې یو ماسخوتن مې پلار لږ ناروغ او راته ویلې: نن ناروغ یم، ومې بخښه، کیسې نشم ویلی. ما هم ورسره ومنله، خو زه د کیسې له هنره نه وم خبر. تر ډېره وخته ویښ وم، په یو لټ او بل لټ به اوښتلم، خو یو وخت و چې سترګې مې نیولې وې، راویښ شوم. پلار مې سهارنۍ چمتو کړې وه. هر چاته د خدای جل جلاله داسې پلار ورکړي. په ګډه مو له سهارنۍ ډېر خوند واخیست. پلار مې پوهنتون ته لاړ او زه ښوونځي ته. پلار مې د ټولنیزو علومو په پوهنځي کې استاد و. مور مې د یوې لیسې مدیره وه، چې هغې هم په ټولنیزو علومو کې خپلې زده کړې ترسره کړې وې. پلار به مې ویل: مور دې یوه ډېره مهربانه ښځه وه. په ښوونځي کې به یې په یتیمو ماشومانو ځانګړی پام و، خو خبره نه وه چې خپل زوی هم بې موره پرېږدي، او د تل لپاره ورسره خدای پاماني کوي. زه هم له دوی اغېزمن شوم چې د تاریخ په څانګه کې مې خپلې زده کړې پیل کړې، او اوس د تاریخ استاد یم. ښکلا فکرونو په مخ کړه. په ذهن کې یې عجب تصویر مجسم شو. خو کلن ماشوم له خپل پلار سره په کمپله کې پټ وي، او د پلار خبرو ته یې غوږ نیولی وي. هره خبره یې په ډېر پام سره اوري. وړنګې سترګې په تیاره کې ځلېږي، یو وخت چې په سترګو کې د غړېدا ځواک نه وي پاتې. ځلا یې ورو ورو کمیږي. د پلار خبرې د خوب غېږې ته سپارلی وي. پلار یې هم وپوهېږي چې ماشوم ویده شو. پر بالښت یې سر ورسم کړي، کمپله پرې کش کړي، له خولې یې سوړه سویلې وځي. بیا وایي: مور هم لوی نعمت دی. نارینه هغه وخت پوهېږي چې د یو ماشوم پالر ورغاړې شي، چې د ماشوم لویل څومره ستونزې لري. په دې وخت کې د ښکلا له سترګو اوښکې توی شوې. ژر ژر یې د خپل سالو په پیڅه وچې کړې. د چا پیاله یې پورته کړه، ښه غړوپ یې ترې وکړ، او د پلار د پام اړولو لپاره ویل: فکر کوم چې تاسې له دې تصویر سره د استادۍ رشته هم پالئ. الماس مسکی شو. زیاته کړه: کاش زه داسې هم یو څوک وی. الماس بیا له چایو غړوپ ورکړ او خپلې خبرې وغځولې: لورې، کوم نوښتونه به یې درته ووایم.
یو څه وخت وروسته د بورس لارې د نیویارک کولمبیا پوهنتون ته لار وموندله. د ځوانۍ انرژي د پوهنتون په درسونو مصرف کړه او له یاد پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې د ماسټرۍ بل سند ترلاسه کړ. شپه ورځ په ځان یوه کړه او له خپلو ټولګیوالو ته یې خپل افغاني غرور ښکاره کړ. الماس د چای پیاله پورته کړه، ښکلا ته یې ورکو کړه. ورو یې ورته وویل: لورې، چای درڅخه سوړ شو. ښکلا سمدلاسه پیالې ته لاس ور وغځولو. پیاله یې پورته کړه. الما په شونډو ژبه کش کړه، لمدې شونډې وښورېدلې. ویې ویل: د وخت ضایع کېدل یې وجدان نه منل. د دوکتورا ترلاسه کولو ته یې پیسې بډ وهلې. د وګړپوهنې په برخه کې له همدې پوهنتون څخه د دوکتورا سند هم ترلاسه کړ. دغه دوره یې هم ډېره بریالۍ وه. په افغاني غرور یې خپلې وړتیا نړۍ ته وښودې. وروسته د کالیفورنیا د برکلي پوهنتون ته د تدریس په موخه ځکه بلنه ورکړل شوه چې د محصلۍ په دوره کې د ټولو استادانو پام خپل کړی و. 8 کاله یې په یاد پوهنتون کې تدریس وکړ او همدارنګه د امریکا جان هپسن پوهنتون کې هم د استادۍ سپېڅلې دنده ترسره کړه. ښکلا وریځې کش کړي. ورو یې وویل: برکلي او جان هپسن پوهنتونونه په د نړۍ له غوره پوهنتونونو بلل کېږي. الماس د خوب په معنا سر وښوراوه، خپلې خبرې وغځولې. همدارنګه نړیوال بانک کې د لوی پوه انسان په توګه یې دنده پیل کړه. د اقتصادي پروګرامونو د انساني اړخونو تحلیل به یې کولو او مناسبې حل لارې به یې وړاندیزولې. تقریبا 11 کاله یې په نړیوال بانک کې دنده ترسره کړه. خپل کار یې په ختیځه اسیا کې د پروژو په طرحه کولو پیل. وروسته یې د نړیوال بانک لپاره سیاسي ستراتیژي ترتیب کړه. الماس د خبرو په منځ کې له ښکلا وپوښتل: لورې، څه فکر کوې چې په نړیوال بانک کې 11 کاله کار کول لوی ویاړ نه دی؟ ښکلا ویل: هو پلاره، لوی ویاړ دی. دا او د هر چا کار هم نه دی. الماس خپلې نیمګړې خبره راواخیسته. دا وه د 10 ولسمشر د ناول 2مه برخه. تر 3مې برخې پورې خدای په امان.